بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمند لیدونکو او اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن 23 د جولای کال 2015 چې د پنجشنبې ورځ سره سمون خوري ستاسو خدمت کې حاضر یم. نن نړیوال موضوعات دي په دغه ټولو باندې چون دغه دی یو زغلنده نظر بلرو په د هغې نه مخکې یو لازمه وینګوینه لرم چې هغه باید دوستانو سره کې دا نن درېیمه ورځ ده چې زه خپل برنامې ټولې پښتو او فارسي، یعنی ما چې کله ټیک ټاک کې پښتو نشولې فارسي مې نه نشولې، دوستانو به راته دا ویلې چې ته ولې پښتو دلته یوازې نشئ فارسي موږ ته وکړه موږ فارسي ګورو. نو ما به هغوی ته ویلې چې تاسو یوټیوب ته لاړ شئ، په یوټیوب کې زما فارسي دغه دی او په یوټیوب کې به دوستانو دا راته ویلې چې ته دا ولې فارسي یوازې دلته نشئ پښتو هم نشر کړه. نو ما به ورته ویلې تاسو ټیک ټاک ته لاړ شئ. بالاخره ما دا تصمیم ونیوه چې د فارسی په ټیک ټاک کې نشوم او د ټیک ټاک په یوټیوب کې نشوم، نو هم پښتو فارسی به ټیک ټاک کې او هم به په یوټیوب کې. څوک چې پښتو ګوري پښتو دی ګوري، څوک چې فارسی ګوري فارسی دی ګوري. همدا اوس مې یو پیغام لیکته په ټیک ټاک کې یو ورور لیکلی چې دا اوس به موږ څه کوو، موږ خو یوازې پښتو اورېدله تا فارسي کړله. نه ورونو فارسي کړې مې نه ده، دلته فارسي او پښتو دواړه نشریږي، خوښه چې څوک فارسي اوري او که څوک پښتو اوري په ټیک ټاک کې او په یوټیوب کې هم داسې ده، خوښه یې چا چې پښتو څوک اوري خوښه یې چا چې فارسي اوري، دواړه نشروم. یعنی دواړه پس له دې هم په ټیک ټاک نشریږي پښتو فارسي او هم په یوټیوب کې چې څوک یې دلته غواړي وګوري او که هلته وګوري دواړه به د دوی ته مهیا وي او دوی کولی شي چې هغې نه ګټه واخلي. دا یو لازمه یادونه چې ما تاسو ته وکړله. اوس راځم د نړیوالو مسایلو په هکله چې تاسو معلومه ده د ایران او د اسرائیل ترمنځ او د ایران او د امریکې ترمنځ، د ایران او د اروپا ترمنځ شخړه ورځ تر بله نوي شکلونه نیسي او نوي خبرې پکې راځي، نوي بیانونه راځي. تازه ترینې خبرې دا دي چې د ایران د پارلمان د حقوقي کمیټې رئیس کاظم غریب آبادي دا خبره کړې ده چې ایران حاضر دی چې د IAEA یا انرژي اتومي د نړیوالې ادارې ته د راشي ایران ته، ویلي چې ممکنه ده چې په آینده 2 یا 3 هفتو کې دوی ایران ته راشي. خو ترڅنګ دا خبره هم وضاحت کړې ده چې دوی به لپاره د اتومي تاسیساتو د تحقیق لپاره به چې کوم یو دنده ده هغه ته به نه راځي، بلکې دوی به دې ته راځي چې موږ دوی سره کینو او خبرې وکړو چې په آینده کې د دوی کار ډول به څنګه او دوی به په څه ډول سره کار کوي د سیمه کې. مخکې پخوا په دوی باندې دغه دوی کړی چې رافایل ګروسي چې د دوی رئیس و هغه استخبارات د امریکې او اسرائیل ته کار کوه او چې کوم یو راپورونه د اخیستل د اسرائیل او امریکې ته ورکول. نو ایران دا ویل چې دغه شرط زمونږ دغه شي د منځه لاړ شي چې زمونږ رازونه به غرب ته نه سپارل کېږي، بلکې څنګه چې مسؤلیت دی یو مشر دی IAEA دی باید خپل ادارې ته ویسي او هلته محفوظ وساتي، نه دا چې د بل چا سره شریک کړي. نو د دې لپاره دوی دا کړې ده. په عین حال کې د ترایکا یا د 3 ملکونو سره چې د ایران د خبرو مسله ده، یعنی د جرمني، انګلستان او د فرانسې سره سبا چې جمعې ورځ چې کومه ناسته ده، خو د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د معاون سره ده، د ایران د معاونینو د وزارت خارجه معاونینو اما خپل د دغې سره ناسته چې کېږي د ترایکا سره، هغه دوی ویلي دي چې شرط یې ایښی چې موږ په دغه شرط سره د ایران سره خبرو ته کینو او د ماشې د قرارداد او د مسلې نه ورتېرېږو که چېرته ایران د IAEA سره ملګرتیا وکړي او هغه بیرته پرېږدي چې تحقیقات ته راشي او خپل کار ته ادامه ورکړي. او دویم شرط یې دا ایښی دی چې ایران دته آمادګي ظاهره کړي چې دا به د امریکې سره خبرو ته کینی. د IAEA په هکله خو دا یو تاسو مې وویل چې دوی د 2 هفتو کې به د دې هیئت راځي، دوی به ورسره خبرې کوي. ایران به ورته وایي چې رافایل ګروسي د نو نه راځي او زه فکر کوم د هغې راتګ ته لزوم هم نشته، ځکه چې هلته فتوا پې صادره شوې ده چې دا یو جاسوس دی او د جاسوس مرګ روا دی.
نو زه فکر کوم د ده ته خو به تګ هم لازم نه یو هغې خپله نه کې دی به حتما دا کس بدلی د امریکې سره د خبرو متعلق دوی دا خبره کړې ده چې که امریکې نه همدغه اروپا یا روسیا یا چینایان د نړۍ یو لوی قدرت ضمانت ورکړي چې امریکا هغې سره دا ضمانت ترمنځ کېږي چې دوی به په دغې حمله نه کوي د خبرو په زمان کې د خبرو په مذاکراتو په وخت کې د خبرو اترو په وخت کې به دوی د ایران باندې ناګهانه وار نه کوي لکه څنګه چې وکړه نو دې صورت سره به ایران بیرته حاضر وي چې امریکې سره هم کښېني یعنې د اروپایي ټولنې دا دوه شرطونو ته ایرانیانو دا ځواب ورکړی او هغې دا ویلي دي که چېرته ایران دا دوه کاره وکړي نو د معاشي قرارداد چې دوی ویلو چې د اګست په اخره کې به عملي کېږي او د ایران باندې بانکي او اقتصادي او د پټرول او دا هغه کومې بندیزونه چې به دوباره راځي دا به اوس فعلا نه لګېږي دوی به په دې باره کې سره کښېني او خبرې به سره کوي په عین حال کې نور خبرونه دا دي چې د اسرائیلو په لبنان کې باندې ورننوتی دی د جنوبي لبنان ډېره ساحه یې نیولې ده او په عین حال کې هلته بمبارد هم کړی دی د لبنان د حزب الله ډلې د دغې نه غوښتي دي د عراق نه د عراق د صدر اعظم نه او وزیر خارجه نه د السوداني نه یې غوښتي چې د امریکایي قواوې د سیمې نه ویستل شي ځکه چې دا دلته باعث دی فساد دی دلته او دا دلته نه غیر دغه نه کېدی شي چې د دوی ترمنځ هلته په دې باره کې په دې باندې حملې وشي او شخړه جوړه شي د حزب الله دغه دا دی چې په روسه کال سپټمبر میاشت کې د عراق او د امریکې ترمنځ یو تفاهم او یو تړون شوی و چې د سپټمبر 2015 کې به امریکا خپل د 2500 قواوې چې په عراق کې پاتې دا به هم اخلي او د دې ځینه به ځي او عراق به د امریکې قواونه کاملا پاکیږي نو اوس دوی ورته دا یاددهاني کړې ده چې سپټمبر میاشت پر را رسېدو ده تاسو دا قوا د دې نه باید لرې کوئ او د دې سره خپل معاهده چې ده هغه باندې به عمل وکړي په همدارنګې د ترکیې مشر اردوغان د القصاد یا د القصد په ډله باندې غږ کړی دی چې تاسو کوم معاهده د الجولاني سره کړې ده په هغې باندې ودرېږئ او د هغه جنگ چې د دې د ډلو یا په حملې چې په د حکومتي دغې باندې کېږي د هغې نه مخنیوی وکړي او د خپل په تعهد باندې ودرېږي او د حکومت کې راشي شریک شي په عین حال کې د اسرائیلو قواو خپل پرمختګ ته په د سوریې دننه ادامه ورکړې ده او ډېرې ساحې نور هم نیولې دي او ویل کېږي چې بالکل دمشق د دوی په هغه ولکې ته ورنږدې شوی دی او د ده په مقابل کې د سوریې د حکومت نه تر اوسه کوم داسې عکس العمل نشته په عین حال کې د دې منځ کې دا خبر روانه ده چې اسرائیل باید هغه سیمې چې نیولې دي باید خوشي کړي د اسرائیل د نظامیانو نه او یا د استخبارات نه چې کوم خبرې راوځي هغې کې دا اشارې ورکول کېږي چې د جولان اوچتې چې دي یعنی جولان هایټس چې دي دا خو بالکل فراموش کوي هیرې کوي مګر هم راځو دې ته چې تاسو د کمې سیمې چې اوس د اسرائیل په لاس کې دي د ده باندې دومره زر خبرې ممکنه نه ده او امکانات نشته تاسو معلومه ده چې په 1980 کې چې د جولان هایټس ونیو په اوله کې دوی دا خبره کوي دې باندې حتما بیا خبره کوو اوس د زموږ د امنیت مسله ده پس له 1980 نه اوسه پورې تاسو وګورئ څو کلونه شول د په حدود د څه کم 80 کاله شول په دغه 80 کالو کې دوی بیرته جولان هایټس نه تنه چې ونه وتل بلکې هغه د اوس خپل د خاوره کې ضمه کړله زه فکر نه کوم چې د سوریې دا کمې خاورې دوی نیولې دي دا دوی ورخوشي کړي یا دا کړي بلکې دوی هماغه او دا خبرې تبصرې اوس نهایت زیات شوي دي چې د سوریې د تجزیې دپاره اقدامات د اسرائیل ډېر جدي دي او همده لپاره اردوګان دا اعلان کړی دی چې په هیڅ صورت به دوی د سوریې د تجزیې ته اجازه ورنه کړي او که لازمه شوله نو ترکیه به په سوریې کې نظامي مداخلتو کې ورننه بوځي او د همدې بابت نه د ترکیې د انګلستان نه د تایفون تیارو 40 دانې په بیه اخیستې تایفون تیارې د ایټالیا اسپانیې انګلستان او د جرمني ګډ تولید دی چې یورو ټایفر ورته ویل کېږي او دا ډېر مشهورې جنګي تیارې دي او ترکیه ویلي چې د دې نه 40 دانې چې 15 میلیارد او 650 میلیونه ډالر کېږي دا به د دغې نه اخلي او جرمني دا آمادګي اظهار کړې ده چې د دې 40 دانې به
دغې ته سپاري، ترکیې ته سپاري. او ترکیې د دې دا کړی چې دا به د امن د منطقې لپاره بهتره او دا به د دې اسلحې نه د سوریې په حفاظت کې او په صورت د لزومدید کې په مقابل د اسرائیل کې د دنه استفاده کوي. نو وګورو چې تر کوم حده پورې دغه مسله مخکې ځي، ځکه چې هر هغه شی چې د اسرائیل په مقابل کې استعمالیږي نه غربي نړۍ به اسلامي دنیا ته نه ورکوي. په همدارنګې د امریکې یو کشتۍ چې په دغه کې وه، بحر مدیترانه کې وه، یا د دغې ته باب المندوب ته نږدې وه، هلته د ایرانیانو د دغې ته هلیکوپترو په ذریعه باندې په شا تنبول شوې ده او هغه مجبوره شوې ده چې د ایراني خاورو ته چې اوبو ته نږدې شوي وو هغه د هغې ځینه لاړ شي. همدارنګه د ایران کې د دوی په هغه تصفیه د پټرولو په یو پایګاه باندې چې آبان نومیږي اور اچول شوی دی، او نن ایرانیان په خپله دا وایي چې دا اور اچونه چې ده دا د دسیسې دي. کوم یو خبره چې ما تاسو ته تېره اونۍ کړې وه چې ایران خو وایي چې دا اور لګېدلی دی او دا ګیس بټۍ او دغه شوي ده او دا کوم دا نه دی، خو ما تاسو دا ویلو چې نه دا دسیسې دي. نن ایران په خپله اوس دا وایي چې نه دا دسیسې دي د ایران د اقتصادي او ټولنیز تضعیف لپاره، او دې کې لوی لاسونه دي او دوی به په دې باندې کار کوي چې د مخه ونیول شي. نو دا و د نن ورځې مهم خبرونه چې تاسو سره مې شریک کړل. تر بلې برنامې تاسو په لوی رب العزت سپارم. وما علینا الا البلاغ.